د پستور سپینی لاری د جانان کلی ترسی کپلی د محبت یہ فرمان کلی ترسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری محمد جعفر حماس د لغمان له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده د روژې په مبارکه میاشت کې چې کله 4 رکعته تراویح په جمع سره ادا شي نو دلته خپله امام یا مقتدی یو صورت تلاوت کوي یا سبحان ذی الملک والملکوت وایي. دغه عمل شرعا څنګه دی؟ فقها لیکي د 4 رکعاتو تراویحو څخه وروسته کیناستل دا مستحب دی. تسبیح او تحلیل ضروري نه دي. مستحب چې د دلته ناسته ده تسبیح او تحلیل دا ضروري نه دي. البته که چیرته 3 وارې همدغه الفاظ ولوستل شي یا دا دعا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نو دا به ډیر ښه وي. او که چیرې دا دعا یاده نه وي نو تسبیح او تحلیل هم ویلی شي او په چوپ اوسېدلو باندې هم سنت ادا کیږي. که یو کس دا دعا مونه وایي تسبیح هم ونه وایي تحلیل هم ونه وایي د قرآن کریم یو صورت هم ونه لولي صرف چوپ کینی بیا هم سنت ادا کیږي. علامه حسکفي په در مختار کې 2 جلد کې 46 صفحه کې لیکي چې کله 4 رکعاته تراویح په جمع سره ادا شي نو مستحب دا ده چې د همدغو 4 رکعتونو په اندازه باندې امام او مقتدي کینی. همدارنګه چې کله وروستنۍ ترویحه ختمیږي یعنی 20 رکعته پوره کیږي بیا به هم د 4 رکعتونو په اندازه باندې کینی بیا به د هغه نه وروسته وتر کوي. او دا یې هم لیکلی دي چې دلته اختیار لري چې تسبیح وایي قرائت کوي چوپ کینی یا ځان ته نفل کوي. د علامه حسکفي رحمه الله د همدغه عبارت لاندې علامه ابن عابدین الشامی لیکي فیقال 3 مرات سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ابن عابدین الشامی د در مختار د هغې عبارت لاندې لیکي چې د یوې ترویحې نه دې وروسته همدغه دعا 3 ځلې تکرار کړي دا به بهتری. او که چا هیڅ هم ونه ویل چوپ کیناسته بیا هم سنت ادا شوی دی. همدارنګه بحر رایق په 2 جلد کې په 69 صفحه کې باب الوتر والنوافل په دې کې لیکي چې کله یوه ترویحه ادا شي یعنی 4 رکعات لمونځ وشي د تراویحو په حالت د ناستو کې دا خلک اختیار لري چې تسبیح وایي خوښی چې قرآن کریم لولي او دوی په دې کې هم اختیار لري چې 4 رکعاته مونځ کوي ځان ذاته و ان شاء قعدوا ساکتین
او که یې خوښه شي بس آرامه دې کښېني، نه دې لمونځ وکړي، نه دې دعا ولولي، نه دې تسبیح ووایي، نه دې تهلیل ووایي. د دوی په ناسته باندې چې چوپ هم وي سنت ادا کیږي. او بحر العیق دا هم لیکلی دي چې څوک په مکې مکرمه کې تراویح کوي نو چې 4 رکاته یې وکړي یو طواف دې وکړي، او چې څوک په مدینې منوره کې تراویح کوي هغوی د 4 رکاتو تراویحو نه وروسته بیا 4 رکاته وکړي. خو دا لازمي نه دي که یو سړی د 4 رکاتو تراویحو نه وروسته هم کینی یو شیبه انتظار وکړي، دغه دعا دې ولولي، یا د قرائت وکړي، یا د تسبیح ووایي، یا د تهلیل ووایي، او که بلکل هم څه نه وایي بیا هم سنت ادا دی. درنو دوستانو، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي.